د دې د وجه نه صرف او صرف که عزت هغه غواړئ د الله د دین د زده کړه کې دی، د قرآن په حفظ کې دی، د دې په علومو باندې ځان پوهاوه کولو کې دی. که د وخت امامان ځان نه جوړول غواړئ، که ځان نه د ستورو په شان ځلیدونکي خلک غواړئ، که ځان نه د خوشبو والا ګلان جوړول غواړئ چې هر سړی بوی کوي، دې علم ته کښېنئ، خپل بچي دې علم ته کښېنوئ چې هر سړی سینې ته رانږدې کړي. بخاري کې حدیث دی، عمر بن سلمه رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې دا د شپږو کالو په عمر کې د خپل قوم امام تیر شوی دی. امام په شپږو کالو عمر کې زما او ستا بچي د مور نه جدا کېږي. خدا صحابي عمر بن سلمه رضی الله تعالی عنہ په دومره کشرۍ کې په شپږو کالو په عمر کې چې د ده به کپړې هم پوره نه وي، پرتوګ به هم صحیح نه و اچولی، د خپل قوم امام تیر شوی دی. امام دا وی زه به مې د والد صاحب سره تللم، نو کله ناکله به داسې وشوې چې قافلې به تېرېدلې د تجارت، نو زما پلار به ترې تپوس وکړو چې څه نوي خو نه دي راغلي، نو هغوی به وی قرآن راته ولوستل، قرآن به راباندې تلاوت که، وی په لاره روان داسې مدرسې نه چې په مدرسه کې وقف وو. ای ماشومانو دا واقعه یاد وساتئ. دغه عمر بن سلمه رضی الله تعالی عنہ هم ستاسو په شانتې ماشوم صحابي و، خو د الله د کتاب سره یې څومره مینه وه. تاسو په مدرسه کې ناست چې قرآن حفظ نه کوي، غټه بدبختي به ستاسو. عمر بن سلمه رضی الله تعالی عنہ وی د قافلو والا نه به مې قرآن اورېدل او هغه ما حفظ کړو، یاد مې کړه. وی یو وخت کې زما پلار خپل قوم سره لاړې د الله د رسول خواته، زمونږ ټول قوم ایسته ایمان راوړو. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته احکام وښودل چې په تاسو کې یو کس اذان کوي او یو د جمع ته مخکې شي جمع دې وکړي. نو وی بیا د الله رسول ویلي چې جمع دې په تاسو کې هغه کس کوي چې چاته ډېر قرآن یادي. وی زما قوم چې وکتل د ما نه زیات چاته قرآن نه یاد. د عمر په لحاظ سره ورکوټې ومه، خو الله راله د علم رتبه راکړې وه. الله په داسې مرتبه د دې لږ قرآن د وجې نه فایز کم چې خلک ورته پس کېږي. الله د دې لږ علم د وجې د قرآن د وجې په کشرۍ کې د شپږو کالو په عمر کې د قوم امام جوړ کړه چې د ده په تکبیر باندې به مشران خلک هغه رکوع ته تلل، د ده په تکبیر باندې به خلک سجدې ته تلل. وایي دونه عظیمه مرتبه موږ ته د الله د کتاب د وجې نه میلاو شو. وایي ما به خپل قوم ته جمع ورکولې، نو زه په داسې حالت کې وم، کشر هلک وم، زما به پرتوګ نه و چې کله به سجدې ته لاړم نو دا بعضې اندامونه به زما ښکاره شو. نو وایي قوم خلکو به ما باندې لپټې راوارتولې شاته نه زنانو، او ویلې به چې د خپل امام شرمګاو دا بعضې اندامونه د موږ نه پټ کوي، په دومره کشروالي کې د قرآن د وجې نه د قوم امام جوړ شي. دا وایي یو وخت قوم زما دپاره یو څادر واخیستل د دې دپاره چې ما ته تې جامې وګنډي. وایي زه په هغه جامو باندې دومره خوشحاله شوم، فما فرحت بشیء چې ما ته په ژوند کې د یو څه د وجې نه دومره خوشحالي نه ده میلاو شوې څومره خوشحالي چې د دې جامو د ګنډلو د وجې نه ما ته میلاوه شو. نو ای مشرانو، ای سپین ږیرو، ای د هغه خلکو دپاره دا خبره کول غواړم چې بچي لري، خیر دی که ټول بچي نشئ، ټول زامن نشئ مقررولی، کم از کم په دې خپلو بچو کې یو زوی د الله دې کتاب ته ورکړه، د الله دې کتاب ته یې کښېنوه. قسم په الله کېدی شي چې دا یو زوی ستا د نجات دپاره د قیامت په ورځ د الله مخې ته ودرېږي چې الله ما باندې پلار محنت کړی و، الله زه کتاب ته کښېنولی وم، ما چې دا کمې خبرې یادې کړې وې، الله دا د دې پلار محنت او ثمره ده، زما دا پلار زما په سفارش جنت ته داخل که، دا ممکنه نه ده. نو د دې د وجې نه یو زوی هغه دې علم ته خامخا کښېنوئ، د دې دپاره چې د دې علم په نور باندې منور شي.